دوستانو تاسو ته یو په زړه پورې اپلیکیشن ښیم چې د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې له یوه انځور څخه بیکګراوند په ډېرې اسانۍ سره لرې کړئ. که څه هم په نورو سافټویرونو او همدا ډول اپلیکیشن سره تاسو کولی شئ چې د یوه انځور بیکګراوند لرې کړئ، خو دا تر ټولو اسانه طریقه ده. د دې لپاره تاسو پلی سټور ته راشئ، له پلی سټور څخه نوموړی اپلیکیشن راښکته کړئ. د نوموړي اپلیکیشن نوم بیکګراوند اریزر دی. تاسو دغه سرچ کړئ، بیکګراوند اریزر. بیکګراوند اریزر اپلیکیشن سرچ کړئ ترڅو تاسو ته هماغه اپلیکیشن راواوړوي. دې ته انتظار وباسو. تاسو وینئ یو مشهور اپلیکیشن دی بیکګراوند اریزر. ما مخکې ډاونلوډ کړی دی. تاسو کولی شئ چې همدغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا راشئ موبایل ته، بیکګراوند اریزر پیدا کړئ. همدغه دی. اوس کله چې د دې انټرفیس خلاص شي نو تاسو به په لوډ فوټو په دې باندې کلیک وکړئ او له خپلې ګالرۍ څخه به انځور انتخاب کړئ، ورته کوم چې ستاسو د خوښې وړ انځور وي. تاسو غواړئ د هغه بیکګراوند له منځه یوسئ. د مثال په ډول زه همدغه انځور راخلم او پاس به ډن ووهئ. اوس دلته یو څو اپشنې وجود لري او د دې اپشن په واسطه مو کولی شئ د نوموړي انځور څخه بیکګراوند لرې کړو. خو د دې په خاطر باندې چې دقیق بیکګراوند لرې کړئ نو دلته زوم اپشن دا کلیک کړئ او بیا یې درته داسې را لنډې کړئ. نو اوس راشئ میجیک اپشن ته. دلته یو میجیک دی او بل آټو دی. که میجیک اپشن موږ انتخاب کړو نو بیا موږ د دې په واسطه موږ کولی شو چې مینوالي د خپل لاس په واسطه باندې برخې د دې بیکګراوند صفا یې کړو، لرې کړو. که چیرې موږ آټو د دې سره انتخاب کړو نو بیا چې په هر ځای کې تاسو کلیک وکړئ هماغه ورته بیکګراوند له منځه ځي. اوس ګورئ چې د انځور سپین بیکګراوند ټول په مکمله توګه له منځه لاړو. مثال په ډول د تور ته زه راوړم نو ګورئ تورې هم له منځه یې وړو. که چیرې کوم ځای پاتې وي نو تاسو راشئ زوم ته، زوم په دې باندې تاسو لومړی زوم کوئ چې کومه برخه تاسو بیکګراوند لرې کوئ، بیا راشئ میجیک ته او بیا په یو خاص ځای باندې کلیک وکړئ او بیا په آټو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو آټو انتخاب کړئ نو بیا یو څه د اریزر لږ وښوروئ ترڅو هماغه ځای تصفیه کړي. اوس زه راځم دغه اریزر د تورې پټۍ ته راولم ترڅو دا پرې صفا کړم. نو دلته یې کلیک کوم، ګورئ چې دا یې ټول صفا کړو. او که چیرې مثال تاسو غواړئ چې ډېرې کوچنۍ برخې د دې انځور تاسو تصفیه کړئ، بیکګراوند یې ترې لرې کړئ، نو لومړی داسې زوم کړئ او بیا راشئ میجیک ټول ته. په دې باندې په لاس سره هم کولی شئ چې داسې بیکګراوند ریموو کړئ ترې، او همدا ډول کولی شئ چې آټو ته یې کوئ، په آټو بیا یې په خپله درته کلیر کوي. اوس ګورئ د دې ټول بیکګراوند دا له منځه لاړو. نو په دې ډول
تاسو کولی شئ چې د انځور بیکګراوند صفا یې کړئ، لرې یې کړئ. نو کله چې تاسو خپل کار پای ته ورسولو نو له دې وروسته به تاسو راشئ په پاسنۍ ساحه کې ډن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ډن کلیک کړئ نو بیا بس سیو باندې کلیک وکړئ.